د مکې کافرو د حضور پاک د مقابلې دپاره یو خبره سوچ کړه. وی یاره داسې کار کو، یو 2 کسه لیږو مدینې ته، د مدینې د یهودیانو نه معلومات کو که رښتونې پیغمبري سره ورسره جګړې کو. د مدینې یهود د کتاب خاوندان دي، هغوی ته پته ده هلته به ولېږو. نو دا عقبه ولېږه، دا سپېره بدبخت عقبه ابن ابي معاید او یو بل کافر نضر ابن حارس، دا 2 کسه ولېږل. وی تاسو لاړ شئ او د مدینې د یهودیانو نه تپوس وکړئ چې مونږ یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، دا شکل، دا صفت او دا خبرې کوي چې هغوی څه وایي. دې دواړه لاړل مدینې ته. په مدینه کې یهودیانو اوسېدل، هغوی نه تپوس وکړ. هغوی ورته ویې د 3 خبرو تپوس ته وکړئ، که دا جواب یې ټیک درکړه دی به رښتونی پیغمبري. ځکه موږ کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر د دنیا د راتلو چې کومه موده ده، نو هغه همدا ده. ممکن ده چې د آخرې زمانې پیغمبر راشي، خو هغه دا 3 خبرې بې د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلومه. نو که جواب یې درکړه ټیک او صحیح ده، که در یې نه کړه نو دی به دروغجن پیغمبر. هغوی چې رالل میټنګ یې راوغوښته، وی دغه رنګې د مدینې یهودیانو 3 سوالونه مونږ ته کړي، هغه 3 سوالات مونږ د نه کوو، که جواب یې راکړه دی به رښتونی پیغمبري، که یې را نه کړه دروغجن دی. 3 سوالاتو کې یو سوال دا چې تاسو دنه تپوس وکړئ چې یو څو هلکان چې هغوی د خپل ښار نه تښتېدلي دي او ورک شوي دي، د هغې هلکانو معلومات راکړه چې دا څوک او دا ولې لاړل، دا کم ځای ورک شو، د دې واقع ذکر کړه چاته چې اصحاب کهف وایي. دویم یو سړی چې د مشرق نه مغربه پورې په دې علاقه ګرځېدلی دی، دا به څوک دي، دا معلومات دی والی، دا هم ناشنا ده او دا لومبی هم ناشنا ده. او دریم د روح تپوس ته وکړئ چې روح څه ته وایي. دې وی ډېره ښه ده. کېناستل نبي کریم صلی الله علیه وسلم، وی مونږ له د 3 سوالاتو جواب را، که دا دې راکړه مونږ به ومنو ته چې ټیک وې، او که دا دې را نه کړه بیا به ته دروغجن پیغمبر. نبی علیه السلام ورته سار نه به جواب درکړم، ځکه زما جواب خو رضانه نه جوړو، نه خو ما سره څه کتاب ته چې هغې ته ګورم. پیغمبر اسلام خو امي و، نه په خط کتاب خو نه پوهېده. نو زه به د وحي انتظار وکړم، الله نه به وغواړم ما له به الله جواب راکړي، نو سار به دله جواب درکړم. اتفاق ته ګوره، حکمتونه پکې وي د الله پارچې کې حکمتي. د نبی علیه السلام انشاءالله لفظ هېر شو، دیو نه چې سار له به جواب درکړم انشاءالله، دا انشاءالله ونه وي چې وی نه وي بیا الله خفه شو، جواب لیټ شو. دوی سار له رالل، نبي مې ما ته له اطلاع نه ده راغلې، رښتیا خبرې کوم دروغ نه وایم. بله ورځ مو رانله 15 ورځې وحی لیټ شو. حضور پاک هم پریشانه دی، صحابه هم پریشانه دي، او د مکې کافران شپیلي وایي او لوبې کوي او ټپار کوي چې اوس به پته ولګي. 15 ورځې پس وحی راغی، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. ولې چې یو کار وې سار نه به کوم انشاءالله به ورسره خامخا په دې زه خفه یم. دا به نه وی چې دا به زه جواب در کوم، چې خدای وغواړي زه به جواب در کوم. نو بیا دا 3 واړه جوابونه وله ورکړل. د روح جواب مو شو، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. او دا هغې پیغمبر واقعا بیان شوه، چې د هغې سړي واقعا بیان شوه چې کوم د مشرق نه مغربه پورې سفر کړی دی، سکندر ذوالقرنین. او دریم د دې صورت سره چې کوم تعلق دی، هغه هلکان چې هغوی د خپل ښار نه وتي او څه شو، نو د هغې واقعا بیان شو. په دې صورت کې رب العالمین هغه واقع ذکر کړي، او زه بیا درته مختصرا ووایم. دا یو زمانه کې د حضرت اختلاف پکې شته. ګورئ قرآن شریف تاریخي قصې ګورئ نه ذکر کړي، په دې ځان پوه کړي. صرف یو واقعه قرآن شریف تفصیلي ذکر کړې ده چې هغه د حضرت یوسف علیه السلام واقعه، او باقي تفصیلي نه ذکر کړي. یو حصه یو ځای ذکر کړي، بله حصه بل ځای ذکر کړي. مخکې حصه وروسته ذکر کړي، وروسته حصه مخکې ذکر کړي، چې څوک دا ونه وایي چې قرآن شریف د قصو کتاب دی.
دا واقعات صرف دې دپاره ذکر کوي قرآن شریف کې الله وایي د عبرت دپاره واقعه دې له ذکر چې یو عالم واقع ذکر کړي دې دپاره ذکر کړي چې خلک د واقع نه خلک ډېر زر عبرت لري واقع ته خلک پوره توجه هم ورکوي هسې عامو خبرو ته څوک توجه نه ورکوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې صورت کې الله د هغې اصحاب کهفو هغه ذکر کړی دی او هغه واقع هم داسې ذکر کړی دی چې تفصیلي نه بیا علماو پکې څه خبرې اترې کړې دي دا خلک دا اوسوک دا کم ځای پیدا شوي دي او دا اصحاب کهف دا بیا کم خواطلی دي او کم ځای کې رک شوي دي او د دې مقصد سو دا یو واقع ده نورون دا عیسی علیه السلام نه پس ګور اختلاف پکې شته د عیسی علیه السلام نه پس 2,500 کاله پس دا الکان په یو وطن کې په یو ځای کې پیدا شوي کم بادشاہ چې په هغه علاقه کې و د هغې بادشاہ نوم دقیانوس و دقیانوس بادشاہ و د هغې بادشاہ په زمانه کې دا الکان پیدا شوي او دا الکان شهزادګان دو چې د مختلفو علاقو د گورنرانو بچیو د وزیرانو بچیو او دا الکان ډېر په ناز و نعمت کې لوی شوي ځکه د بادشاه زوی چې لویږي هغه خو نه کار کړي نه قصب کړي نه لاسونو کې د کار سره بلې دي نه خپې د کار سره بلې دي وجودونه نازک مزاج الکان او د خپلې وزیر یا د گورنر د دغې خلکو بچیو دا زمانه د دقیانوس وه او د عیسی علیه السلام نه 2,500 کاله پس دا واقعه وه دقیانوس بادشاه دی مشرک بادشاه دی او کوم خار سره چې د دوی تعلق او کوم علاقه د هغې نوم افسوس و افسوس په سین سره مخکې سین دی وروسته سین بادشاه مشرک و شرک پې کو او بادشاه ته به خلکو سجدې لګولې کوم سړی چې به دربار ته راغی د لومبې به یې بادشاه ته سجده ولګول او بوتان یې جوړ کړي غټ غټ بوتان په چوکونو کې بوتان لګولي غټو غټو شاهراګانو کې جوړ لګولي او په خپلو محلاتو کې لګولي بوتان او ځای په ځای بوتان خواره کړي او کورونو کې حجرو کې خلکو سره بوتان د دغه بوتانو سجدې به یې کول عبادت به یې کو یو میلې له به دوی تل په کال کې هغه میله کې به دا دنیا خلک شریکېدل هغې کې به نیزهبازي کېده بادشاه په خپل تخت باندې ناست و نیزهبازي به کېده او چا به په دې میلو کې خپلې لوبې ټوکې کوي لکه که ستاسو خیالي نو اوس هم په دې چترال کې یو میله لګي اکثر صدر پاکستان هم ولري پولو ورته وایي که څه ورته وایي پولو ګراونډ او په دې سونو باندې هغه خپل کرتبونه کوي او د دنیا خلک هغه تماشې او هغه میلې لري یا مثلا په 23 مارچ باندې او یا مثلا په دې بعضې 14 اګست باندې چې دا فوجي میلې لګي او د ټینکونو د دې مظاهرې پکې خلک تماشې لري دقه رنګې به دې بادشاه یو میله لګېدل هغې کې به هغه فوجي تربیتونه هم کېدل د هغه زمانې چې څه فوجي تربیتونو آسونه به هم پکې خلک وزغلول بادشاه به وزیران به او دا دنیا به راغونډه وه دقسې یو میله لګېدلې ده بادشاه دی دقیانوس وزیران دي لګیا دي خلک خپل کرتبونه کوي بوتان لګېدلي دي بوتانو ته سجدې هم کېږي بادشاه ناستې تخت لګېدلی دی اتفاق ته ګوره چې ته د یو اونې نه یا د یو چت نه یو پیشو را ټوپ کړی پیشو چې څنګه را ټوپ کړي پیشو د بادشاه د خوا سره پرېوت خو دې بادشاه دام دعوه کړې وه چې ګوره یو خدای زمیم د خدایه دعوه هم کړې ده او خلکو له خپل بوتان هم ورکړي دي خپلې ډانچې چې دا په کور کې کېدی او زما دې بوتانو ته سجدې لګوي چې څنګه پیشو را پروتې ده او پیشو ټس کړی دی نو چې د بره نه یو شی را پرېږدي نو خلک خامخا ویرېږي چې څنګه را پرېوت بادشاه فورا ټوپ کړی او غوبل شو چې دا څه چل وی کله یو خوا منډه وی کله بل خوا منډه وی ملګرو لاس نه ونیو چې صاحب څه خبره نشته پیشو د بره نه را پرېوت دې لکانو پړه کې سوچ وکړو چې که دا خدای وي نو دا دومره یره به پرې نه راتله په خدای خو یره نه راځي د خو دومره یره و د واغشته زه به دې تعبیر وکړم کتابونو کې نشته زه به ده ووایم چې که پرتوګ یې چوکت نو ممکن ده چې ټول به لړوي فرعون سره هم دا چل شوی فرعون ته چې کله موسی علیه السلام مار پرېښوده که نه نو دومره دستونه یې کړي
چې ټول پرتوګ او غار سي میدان ټول لړلی نو خدای العیاذ بالله د چې دا خبرې مې را یادې شي ډېر خوشحاله شم دیم شکر دی چې موږ د هغې ذات عبادت کوو چې هغه له نه یره شته نه پلیتي شته او نه پکې خراب صفت شته شکر دی د خشته او ټولو صفتونو مالک او زموږ خالق او مالک نه لکانو سوچ وکړه چې داسې خدای دی یو پیشو ټس سره دومره اوره یری چې کرسۍ نه ټوپونه ووال تخت نه ټوپونه ووال او خلکو رونیوه خدای خو داسې نشي کېدی کوئی بادشاہ دومره زورور دی پولیس فوج ور سره دومره دی چې څوک غږ نشي کولی نو یو هلک دی شهزادګانو کې پاسېد یو غاړه کې کېناست او په دې سوچ کې پرېوته چې دا موږ په کومو کندو کې پراته یو دا خو خدای نه دی دا اسمان چا پیدا کړی دی د پلار چا پیدا کړی دی د نیکه چا پیدا کړی دی انقلاب راغی په ذهن کې یاد وساتئ ورونو خدای پاک زموږ دا دین او د اسلام دا فطري دین دی فطري دین فطرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من مولود الا یولد علی الفطرت یو معصوم داسې نشته چې هغه فطرت اسلامی باندې نه پیدا د هر چا په زړه کې خدای ایمان او اسلام اچولی دی خو دا خو موږ د پلار مور عبادت ته وګورو نو هغه فطري طور اسلام ته راشو یهودیان د خپل مور پلار عبادت خانو ته ګوري او د هغوی عبادتونو اخوی رمایل عیسایان د خپل پلار مور عبادت ته ګوري یا خپلو سکولونو کې مدرسو کې سبق وایي اخوا مایل شي که یو انسان په داسې ځای کې لوی شو چې د یو مذهب هم نه لیدلی نه اسلام نه عیسایت نه یهودیت دی به مسلمان لویږي په دې اطرافو کې د خدای د قدرت او د وحدانیت نښې دي وفي انفسکم افلا تبصرون د انسان په دې وجود کې داسې نښې داسې نښانې دي که دې ورته سوچو کې دې به دا ومني چې دا ما دا وجود په خپله نه دی پیدا دی له یو پیدا کوونکي شته دی لږ زړه کې انقلاب راغی پوه شو چې خدای خو دې نه دی بل ذات دی داسې یو ذات دی چې د اسمانونه او د ځمکې او د کائنات پیدا کړي او دا ستوري پیدا کړي دي دا هر څه خود به خود نه پیدا کېږي او دا خدای سره شریک نشته بله لک راغی ام لاړه هغه سره کېناست بله لک راغی بله لک راغی دا یو څو هلکان اته نهه لس یولس هر څومره چې دي دا هلکان شهزادګان ښکلي نوجوانان راغلل یو بل سره کېناستل او په دې سوچ کې دي زړه کې یو انقلاب پروت دی چې ناست دي دا یو د بل نه تپوس کوي هلکه هغه میله دې پرېښوده ته څنګه دلته راغلې ابل وی نو ته څنګه راغلې ابل ته څنګه راغلې هلته میله ده لوبې دي منډې دي ترړې دي او جادوګران لګیا دي جادو کرتبونه کوي او قسم قسم نخرې کېږي یو وایي چې زه خو به ال ویم خو که زما خبره پټه ساتې ال وعده کوې وی بلکل موږ به پټه وساتو وایه وی زما زړه کې خو دا راغلل چې دا د قیانوس خدای نه دی الله واحد لا شریک وحده لا شریک له یو ذات دی چې د دې ټولو کائناتو مالک دی او لکه مې دا راغلی چې دا بوتان خو موږ په خپلو لاسو راکړل او جوړ کړل دې ته موږ عبادت کوو نو زه خو په دې سوچ کې شوم درازان نه شوم ابلوی قسم دې زما هم دا سوچ دی ابلوی قسم دې زما هم دا سوچ دی ابلوی قسم دې زما هم دا سوچ دی خالقه به ټیک ته زموږ دا سوچ دی اوس دا سوچ مخلوق ته رسول غواړي غواړي خفیه طریقې سره دې نه به څوک خبره ونه ولې که بادشاہ خبر شو سرکاری مذہب بت پرستی دا تو بادشاہ خبر یا زمون پلانان خبر یا مشران خبر شو سزا براله راځي پټ پټ بدا سه دا شیخ ورو سم مشوره سلام وکړو خو خبره پټه کم دی پاتې کېږي بادشاہ ته اطلاع ورسېده چې دا غننګې یو سوال کاندي چې خو ستا سرکاري مذهب نه مني او نه تا ته خدای وایي هغې خو بل خدای مني بادشاہ فورا دوی ځان ته ودرول او راوستل چې راوستل دربار کې حاضر کړ بادشاہ ته تپوس وکړ تاسو متعلق څه خبرې رسېدلې دي څه مسله ده نو حق نه پټېږي فورا د دوی د خولې نه ووتل قرآن کریم کې په دې صورت کې رب العالمین رستو فرمایي الله تعالی رستو په خپله په دې کې ذکر کوي په خپله فرمایي څه وایي اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض رب زمون رب د اسمانونو د ځمکې دی لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا دا الله نه ما سوا بل خدای نه منو او که بل خدای مو د الله نه علاوه ومنو خو دا خو مونږ ډېره خطرناکه او د جرم خبره کړې
او دا خبره خو درست نشوه، تاسو خو دا یو نظریه ده او یو عقیده هم ده، داسې هم چېرته پرېږدم. میټین شروع شو چې څه ورسره وکړو. پلاران یې چې کوم وو هغې وغوښتل وایي ستاسو بچي خو دا عقیده لري څه ورسره وکړو. هغې ویرېدل وی بادشاه سلامت چې ستا خدای نه مني او ستا مذهب نه مني، زموږ بچي دې موږ ته دستبردار وي چې څه ورسره کوې ورسره یې وکړه. بعضې خلکو وی چې نه صبر ورته وکړه. چا وی صیب مړې کړه. میټینګونه کېدل، بادشاه وی نه یو چل کوم، دوی له به لغونې مهلت ورکړو. که دوی خپل زوړ دین ته واپس شو خو ډېره ښه ده، او که خپل زوړ دین ته واپس نه شو نو بیا داسې سزا به ورکوم چې د عبرت سزا وي، داسې سزا به مې چا نه وي ورکړې. وی ځئ بچې تاسو هلکان یې ناپوهه یې، تجربه نشته بې تجربې یې، ځئ لاړ شئ سوچ وکړئ مشوره وکړئ. تاسو له 2 ورځې پورې مهلت، که خپل زوړ دین ته واپس شوې ښه پخه ګنې بیا به در سره ګورو، سرمنې به مو باسم پرېږدم نه، تاسو له مهلت درکوم. اوس که سمدستي م وجنم خلک وایي ظلم یې ورسره و. هلکان هغه نه پوهېدل، دې مشر و دې خو پوهېده مهلت درکړو. دوی ویې ډېره ښه ده چې دې بار څنګه راووتل، یو بل سره مشوره کوي چې دې ظالم بادشاه نه موږ څنګه اوس بچ کېږي. د ده د یارې نه خو زموږ پلاران هم انکار و، نور خلکو ته به موږ څنګه دین ورسوو، څه به کوو اوس. ګوره نیازبین هم وکړ، کوم چې نیازبین وي هغه نه سفر کولی شي نه خدمت کولی شي. یو بل سره دا مشوره وکړه چې دا کور به لږې پیسې راولي او چې ته بار به وځو. د ده د بادشاه نه به چې ته ځان بار وباسو. به دا بادشاهي نه صحیح که نه بل دی صحیح. هغه خو به داسې بادشاه نه وي لکه زموږ د پاکستان چې ده، هغه به داسې بادشاهي وي لکه چاته دی چې ده یا د پېښور وه، نو چاته دی نه خو سړی مردان ته تللی شي او پنډۍ ته هم تللی شي او پیاده منډې چې والي لاهور او کراچۍ ته هم تللی شي. ډېره ښه کورونو نه پیسې راواغېستې، چې پیسې راواغېستې یو لږه لږه صدقه وکړه او رالل یو غار دی د دې د کلي نه بار د کلي په خوا کې هغې غار ته ورننوتل چې دې غار ته به ننوځو ځکه که بار مونږ کینو او مشورې میټینګونه کوو د بادشاه کارندګان او دا پولیس او دا او خلک هم داسې خلکو ته نیغ نیغ ګوري که نه چې لکه دغه هلکان دي دغه چې نوې مذهبې دی دغه دي چې بادشاه مهلت ورکړی دی. نو یو کس یې ولېږه نو هغه څه چلو که ځان سره یې کور نه هغه خپلې جامې چې کومې د شهزادګانو جامې دي هغه بدلې کړلې او نورې زړې جامې هم راغېستې وې، نو د هغه زړې جامې واغېستې چې ته لږ شه لږ خوراک راوړه، خوراک به م وخورو مشوره به م وکړو، حلال څه خوراک یې هم راوړو. کېناستل مشوره کوي چې مشوره دې څنګه کوي. دې مشورې دوران کې ماښام شو، چې ماښام شو ستړي شو په هغه غار کې ډډه وواله، چې ډډه یې وواله خدای پې خوب راوست اوده شو. قرآن شریف کې الله فرمایي فضربنا على آذانهم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الله په دې غار کې اوده کړل څونه عمر؟ قرآن شریف کې الله وایي 300 کاله 9 کاله د پاسه 300 په دې غار کې اوده دي. دا د خدای لوی قدرت 300 او 9 کاله په دې غار کې دا اوږدي. او قرآن شریف کې الله فرمایي داسې لو دکړل چې په ډډه الله اړی راړی خو پیجې سړی په ډډه څنګه اوړي چې وجودونه ونه لګي خراب نشي. غارم په داسې طریقه د قرآن شریف کې الله فرمایي چې نور راځي نو د نور هغه حرارت او شعاع وردننه کېږي او چې بیا کله نور پریوزي نو بیا شعاع وردننه کېږي، پوره نور هم نه وردننه کېږي چې د ګرمۍ د لاسه خراب شي وجودونه. او داسې هم نه ده چې نور پرې نه لګي چې د یخنۍ نه وجودونه وپړسېږي. څه ورته وایي دا بوږه بوږه شي د یخنۍ د وجې نه دا سرمن څه ورته تاسو وایئ داسې دغه غوندې شي بوږه بوږه شي وپړسېږي چې داسې وړی شي د هغې نه خدای پاک ساتي. ودلې دوی د قیانوس بادشاه فورا چې هغه ټیم تیر شو د هلکان پیدا نه شو هغه فورا اطلاع وکړه چې دا هلکان راولئ ګرځئ لګیا دي خلک څوک یو خوا ګرځي څوک بل خوا ګرځي او قدرت الهي ته ګوره غار عجیبه غار دی. قرآن شریف کې رب العالمین په خپله وایي دا غار په داسې کیفیت دی چې سړی پکې ورننوځي خولې تنګه ده نو دننه بیا یو طرف ته فراخه شوی دی پته نه لګي خلک یریږي نه داسې غار نه چې دې غار ته څنګه ورننوځو ګرځي خلک یو خوا بل خوا یو خوا بل خوا چکر لګي د دوی پته نه لګي. د قیانوس بادشاه
یو تخته ولیکله په هغې د دوی نومونه ولیکل او هغه سنبال کړو اعلان یې وکړو چې دا کسان دي دا باغیان زمانه تښتېدلي هغه چې موږ ورته څه وایو اشتهاري مجرمان هغه اشتهار چې اوس په اخباراتو کې اشتهار ورکوي او د ده متعلق غټ اشتهار جاري کړو او هغه تختې راواغېسته هغه په خپله د چې کوم خاص محافظ خانه وه هغې کې لکه اوس هم یو فایل وي که نه هغه فایل قاضي جج مشر جج سپریم کورټ والا ځان سره محفوظ کړي لکه دا شی بس فایل کا دا به پروتي به وخت ضرورت په پکار راځي هغه تخته باندې نومونه لیکلي دي د دوی پوره حالات یې لیکلي دي د پلار نومونه یې ولیکل او تاریخ یې ولیکه چې په دې تاریخ په دوی سزای موت فیصله وشوه او دوی نشته وتښتېدل دا اشتهاري مجرمان دي او چې چا هم راوستل هغوی له به دومره انعام میلاویږي او دا به موږ پالیسي کوو تختې کا فایل ځان سره سنبال کېښو دوی خو لال غار ته ودلي ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي پته یې نه لګي اخر کې څوک رالل دې غار ته چې ویې کتل دا پکې وده دي فورا لاړل بادشاه ته اطلاع ورکړه صاحب راشه الله سړي مې پیدا کړل کوم ځای دی یو غار دی خو صاحب غلې به ورځو ګورې وده پراته دي چې ویښ نه شي ونه تښتي بادشاه سنګرا دی او سړی غار ته ور دننه کړ وایي چې غار کې خو سړي وده پراته دي سپی ورسره لا بیل دی کلبهم باسط ذراعیه بالوسیل دوی چې کله تلل سپی ورپسې دی سپی شړي هغې ورپسې دی سپی شړي او ورپسې دی سپی ورته وایي چې تاسو د خدای نه یریږئ سپی ورته ګویا شو د خدای نه یریږئ زما در سره مینه ده او تاسو ما شړئ حیوانات به جنت ته نه ځي لیکن د اصحاب کهف و سپی به هم جنت ته ځي سګې اصحاب کهف دا به هم جنت ته ځي ولې د صالحینو نیکانو سره محبت یې ساتلی دی دې وجې نه علماو سره صالحینو سره محبت او مینه دا د برکت نښه ده وروڼو ګورئ په مال به اعتماد نه کوې ذهن کې واچوه مال غاد ورایح ثورت ولا شی په بچو به هېڅ اعتماد نه ساتې نن دې بچي دي خو چې پیدا کوې ونه او که د ګټې وټې ته نه پرېوتې که نه بې اعتماد به پرې نه ساتې په قوم به اعتماد نه ساتې اعتماد به په چا ساتې د الله رسول مینه باندې په چا به ساتې الله رسول مینه دا به جنت ته رسوي او علماو سره محبت مینه دا به جنت ته رسوي صالحینو سره محبت مینه دا به جنت ته رسوي سپی دې ولې نه بادشاه چې راغی ویې کتل هلکه ودلي راویښې ګرفتار بادشاه نه ویښه وایم دې سره داسې سزا ورکوم چې داسې سزا به مې چا له نه ورکړې ځان له په خپله جیل خوښ کړی دی چې کوم جیل یې ځان نه خوښ کړی دی نو زه خو به یې جیل کې اچوم دا ولې ټیک دی شا به یې راوړی ګټې او د غار دا فلور پسې مکمل بند مرکې همدې کې نه خوراک به میلاویږي نه بس اوبه میلاویږي نه به هوا ور باندې لګي نه به تو ور باندې لګي همدې کې دننه به مړه شي عجیبه سزا تجویز کړه ګوره دا مقلب القلوب زړه بدلونکی څوک دی الله داسې ده که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به سوال کو نو فرمایل اللهم یا مصرف القلوب اے زلونو اړوونکیا صرف قلوبنا على طاعتك یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الى طاعتك خدای زموږ نو ستا تابعدارۍ ته ورواړ اوس د هغه زړه کې خدای دا واچو ګلي وجل هم شو رابخول هم شو سوداول هم شو هر قسم یې کولی شو الله زړه کې ولا دا سزا تجویز کړه ځکه هغې سزا کې د هغې فایده وه نو دا سزا یې ولا پړه کې تجویز کې چې راویښوه ما به دیوال ورته وه خلکو ډېر مخالفت وکړ بادشاه ویې نه دا چې کوم جیل خوښ کوم دا وله ټیک دی همدقه جیل کې دا وله ورکوم ډېره ښه ده دیوال یې ورته د مضبوطو غټو غټو تیږو خېجو مضبوط یې وتپه خیر و خلاص بادشاه لاړ سړي څوکیداران مقرر کړل چې دا دیوال کله کله ګوره بار تېرو اگر چې د راوتو هېڅ امکان نشته دومره غټې تیږې څوک لرې کولی نه شي او بیا بادشاه چې کوم آبادي کوي تاسو پوهېږئ که د شاهي مسجد دا دیوالونه چې والي شوي دي شاهي قلعې والا دیوالونه چې والي شوي دي دا څوک نه روغی شي د قیانوس بادشاه زمانه رو تیریږي 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 اب خدای مړ که ورپسې بل بادشاه هم راغی مړ شو بل هم 300 کاله تیر شو ورو پروردګار داسې خلک پیدا کړل چې هغه صالحان او نیکان شو
دا دورونه تیریږي کله د باطل غلبه وي اخر کې د حق غلبه راځي بیا د باطل غلبه ورپسې د چا غلبه وي د حق غلبه لکه زمونږ د وطن ته ګوره زمونږ په دې وطن د بت پرستۍ یو زمانه تېره شوې ده تاسې ده کړې ده کم یو غونډی چې ګوري بوتان پکې راخېږي د دې اوتمانزو دا بار غونډی وګورئ د رزړو دا وګورئ تورنګزو کې دا غونډی وګورئ دغه کې وګورئ دا څه ورته ویل کېږي تخبی کې وګورئ دا چې څومره غونډۍ دي کې بوتان راخېږي دا بت پرست تېر شوي دي او ګوتم بد بعضې بوتان پکې راخېږي معلومیږي دا چې دا ګوتم بد والا خلک هم دلته کې تېر شوي دي لیکن دور پې پروردګار د اسلام راوست او پښتون هغه قوم دی چې رب العالمین مکمل اول ناخره پورې خدای پاک د صحابه په وجه صحابه دلته راغلي دي پروردګار دا ټول خدای مسلمانان کړي یو دور راغی د قانګره د قیانوت زمانې نه پس خدای یو دور راوسته چې دور راوست خدای خلک ښه کړل بوتانو نه سجدې ختمې شوې او خلک ښه شو نیکان شو یو بادشاه را یو صالح او نیک بادشاه نوم یې تورتوس دی تورتوس بادشاه را هغه بادشاه راغی د دې بادشاه زمانه کې خلق نیکان دي او د عیسی علیه السلام دور دی او دا هغه زمانه ده چې عیسی علیه السلام خدای پاک جمدي بیا اسمان ته جوړلی د عیسی علیه السلام د وینا مطابق څوک ښه عبادت کوي او څوک عیسی علیه السلام ته خدای زویم وایي داسې هم پکې شته خو بت پرستي ختمه شوې ده ورو خلق نیکان بت پرستي ختم خو چې دا تورتوس بادشاه راغی دغه زمانه کې بیا بعضې خلکو ورو هغه د کفر خبرې بیا ورو راغلې دور بیا ورو نږدې کېږي حالانکه دې ته زمانه رسېدلې ده چې ښار مکمل بدل شوی دی ښار کې جوماتونه جوړ شوي دي ګرجې جوړې شوي د ښار په دروازو باندې لا اله الا الله عیسی روح الله لیکلی شوی دی هر څه بدل شوي دي بوتان مات شوي دي خو دا بادشاه چې دا تورتوس بادشاه راغی دې وخت کې بعضې خلکو دا عقیده ورو خوره شوه چې یاره دا خلک به څنګه واپس جمدي کېږي یو دل چې یو سړی مړ شو او خور یې شو دې به څنګه واپس جمدي کېږي دا غلطه خبره ده واپس جون نشته ورو دا نظریه خوره شوه او د بادشاه چې کوم خواص دي پارلیمنټ والا زه به تعبیر وکړم دې خلکو ته خبره ورسېدل څوک یو خوا شو څوک بل چاوي واپس جمدي کېدل شته چاوي واپس جمدي کېدل نشته بادشاه پریشان دې بادشاه کتابونه لیکي زړې جامې واغوستې سر یې سرتور خپې بلې خپې شو او پروردګار ته درخواستونه شروع کړل چې یا الله یو نښه داسې موږ ته ښکاره کړه او دا داسې وخت چې نه پیغمبر شته او نه د پیغمبر صحیح تابعدار شته نه د پیغمبر تعلیمات شته ختم شوي دي جاهلیت ورو خورېږي بیا پروردګاره داسې یو نښه موږ ته ښکاره کړه چې د هغې نه دا خبره معلومه شي چې بعث بعد الموت د مرګ نه پس جمدي کېدل دا حق او ثابت زاری کوي الله ته زاری کوي دې خو الله ته جل کړی دی هغه دیوال خدای غورځولی دی زمانه خو پکې 300 کاله تېره شوه وازدادو 9 فلبثوا في كهفهم 300 وازدادو 9 309 سال دیوالم پرېوتی دی خو دوی دننه اوده پراته دي خدای پاک حفاظت کوي الله چې حفاظت ته چا کوي هغه څوک خرابولی شي نشي خرابولی پروردګار لګیا د حفاظت کوي هېڅوک هم نه ورځي دې خواته دوی را پاڅېدل د خوب نه راویښ هلته بادشاه خدای ته زاري کوي چې د خوب نه راویښ چې راویښ شو څنګه ویې کتل نو څه خوراک یې خوړلی و او سیده سر ته پروت و چې ویې کتل خوراک هم روغ پروت دی 300 سال کې خوراک روغ پروت دی زه به بل مثال هم درکم د عزیر علیه السلام مخکې قرآن شریف کې ذکر شوی دی عزیر علیه السلام په لاره تېرېده او داسې روان ویجان ښار پروت و وی انا یحیی الله هذا بعد موتها دا به خدای څنګه جمدي کړي فاماته الله 100 عام 100 کاله عزیر علیه السلام خدای پاک ساتې وویستله او ورسره د انګورو اوبه د انګورو اوبه ډېر زر څښاک کېږي انځر د انځر په میوو کې ډېره زر څښاک کېږي 100 کاله پس یې سترګې وغړولې د انګورو اوبه هم تازه دي وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى قرآن شریف کې الله وایي هغه خوراک چې زر څښاک کېږي چې زر دي هغسې محفوظ دي هغه د انګورو اوبه چې ډېر زر څښاک کېږي هغه مخکسې محفوظ پراته دا هر څه خو د الله په اختیار کې دي که نه دا څښاوالې ولې راځي د جراثیمو د ذریعې نه او د آب و هوا د ذریعې نه او د حرارت او د برودت د وجې نه او دا هر څه د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې جنت کې یو شی هم نه څښاک کېږي زه کله کله یو مثال ورکوم زه د ماشوم د مور په ګېډه کې دننه په
په څومره ګندګۍ کې پروت دی او په اوبو کې ډوب پروت دی په اوبو کې ډوبه لیکن دا ماشوم نه څښا کېږي عقل خو چې څښا دي شي او مخصوص ټمپریچر دا د مور په دې ګیټ کته وی چې دا څنګه په دې څنګه لري پیو د مور په ګیډه کې د ماشوم پروت دی هغه مخصوص ټمپریچر غواړي په جمی کې متعلقه ټمپریچر رسي اوړي کې مرته رسي چا داسې وکړل چې ورېږه په اوړي کې به د ماشوم د مور د خېټې ته به بوځي وو هسې نه دننه ماشوم مړ نه شي حرارت زیات نه شي او په ژمي کې به د خېټې ته هیټر ایږدو هسې نه یخني پرې زیاته شي ماشوم مړ نه شي او هغه مخصوص اکسیجن او د خدای رسي او هغه غلط ګیس د خدای وباسي کاربن ډای د ماشوم خوراک ته هغې ته خامخا رسېږي نه دغه دی کې وجود دقسې خاموش پروت دی نوکان جوړېږي ویښته جوړېږي په سر باندې اډوکې جوړېږي او په اوبو کې ډوب پروت دی ماشوم او جمدې پروت دی کم خدای چې دا کار کوي دا هلکان په دا 300 کاله ساتلی شي ګنې شي ساتل یو قادیاني و زموږ یو عالم سره بحث و مناظره وه نو دا قادیانان دا نه مني چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دې میرزا غلام محمد قادیاني ته مسیح وایي وی تاسو خو وایئ چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دی وی ستاسو خو دا عقیده ده چې په اسمان کې نه بول شته واړه او نه لوی بلکل وی دا عیسی علیه السلام هلته اودسمات یې کوم دی کوي نه مولانا صاحب ورته وایي وی د مور ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړې دي وی 9 میاشتې وی مور ګېډه کې د غول کم دی کول هغه کموډو خایه کنه چې کم دی پېته ناست وی او هغه بول چې د کول هغه دی هغه ته وخایه چا به ډېرانو خایه چې د مور ګېډه کې دی پکې متیازې کولې وی الله راله بندوبست کړی نو د خبیث بچی چې تا له دلته بندوبست کولی شي هغه هلته نه شي کولی دا اسباب د چا په لاس کې دي اور یو سبب د سوځېدو دی دا خو منې که نه لیکن ابراهیم علیه السلام چې ورپرې وسوځوي نه اوبه د غر کېدو سبب دی لیکن موسی علیه السلام څخه خپل قوم په خدای پاک راپورې باسه که نه دا موږ ته الله مثالونه ښیي جناب نو دی یو چې راویښ شو خوراک هم پروت دی دا یو ورته وایي چې لکه څونه ټیم به زموږ د خوب شوي ورو خبرې کوه بر څوک پوه نه دي د قیانوس دی څونه یاره ممکن ده چې یو شپه به موږ خوب کړي یو شپه به اول ورته وایي یاره الله اعلم الله ته پته ده چې څومره ټیم وي مولانا شریف شاه الله وایي یو وایي چې یو شپه بل وایي الله ته پته ده دا دویم ټیک وایي چې الله ته پته ده د یو ته وایي داسې کار وکړه د جامې دې بدلې کړه دا زړې جامې واچوه او خفیه پټ لاړ شه ښار ته د قیانوس او د هغه پوج پولیس څوک در باندې خبر نشي او طعام به راوړې فو ایهم اسقا پاکیزه طعام حلال حرام خوراک راپسې راوړه هلکه څوک ونه وي جامې بدلې کړه بیس بدل کړي جامې بدلې کړه پټ غوندې وځه ډېره ښه جامې بدلې کړې او دا یو کس تاسو هلکه دلته بار راونه دی ښه خبرې هم په زور راونه کې غلی غوندې ووت چې ووت داسې پټ ځي پټ ځي په ښار ورننه وځي او 300 کاله نه هم که د پاسه قار نقشه خو بده کړه ټول چې په یو دروازه څنګه د ښار ورغې د دې ښارونو به دروازې وي لکه څنګه چې زموږ د پېښور پخوا دروازې وي ما اورېدلي چې د دروازې به د شپې ماښام بدلول او سهار به یې فلاول چې په دروازې ته وکتل بره لیکلي لا اله الا الله عیسی روح الله هلکه دا څنګه چل دی دې دروازه باندې په بوت ولاړو خو بوت نشته داسې غلی غوندې لار مې جوړ خطا کړی دی بلې دروازې له ورغی چې ویې کتل په هغې لا اله الا الله لیکلي شوي هلکه دا خو زمونږ هغه ښار دی که نه یو خوا بل خوا ګوري بل ښار به نو بل خو نشته اوس فاتحه ته خو خپله علاقه معلومه ده څه مسله ده زه جوړ خوبینما دا بالکل تفسیر مظهری تفسیر قرطبی او مختلف مفسرین لیکلي او مورخین هم لیکلي هلکه ودرېږه لږ زور ورکوم چې ویښ یم کودیم ښه ویښ یم کودیم یاره ویښ یم نو دا خو هغه ښار نه دی دا څه مسله ده نو په دې بله ده ورېږه دننه به ورشو چې دننه ورغی اوس دې پټ ورو پټ کېږي څوک به وپېژني چې ګوري هلکه دا خلک خو ټول بدل دی هلکه دا جومات څه کوي ګرجا هلته خلک خبرې کوي د عیسی علیه السلام نوم اخلي هلکه عیسی علیه السلام دا خلک څنګه پېژني ته خو چې موږ پرون تلو نو نه چې عیسی علیه السلام پېژنده نه دلته ګرجه وه او نه دا کلمه وه او نه دا ښار داسې و دا خو ستا څه مسله ده یاره داسې معلومیږي چې زما دماغ خراب شوی دماغ به کار نه کوي خیر په دې کشمکش کې دی را کار څه چې دي
مرګرو ته دا ناشنا قصه کوم خو چې څه ډوډۍ خو یو څه یو دکاندار ته ورغی دکاندار له ورغی هوټل والا ډوډۍ اخلي هغه ته هغه پیسه راواغېسته روپۍ هغه یې ورکړه دا واخله او مال ډوډۍ راکړه هغه چې روپۍ ته وکتل ښه خزانه دې مونتې ده که غلا دې کړې ده او روپۍ خو 300 سال مخکې والا ده کنه بدلې شوي دي اوس لکه زموږ د ایوب خان د زمانې پیسې چې اوس څوک راوباسي ایوب خان د دور هغه روپۍ نوټ چې اوس دی راوویسته او دکاندار له دې ورکړه اب پټکه وایي چې خزانه دې مونتې ده دا خو زړې روپۍ دا خو نه چلېږي چې ویې کتل لکه دا خو زړه چې ته خزانې مونتې ده هغه بل ته خولې ده بل ته خولې بل هلکه دا سړي اغلا کړې ده او یا خزانه مونتې ده سړی ګرفته سړی کلک د مټې خزانه دې کم دی مونتې جی خزانه مې نه ده مونتې ماله ډوډۍ راکې اوږې ما او ماله ډوډۍ راکې نه تا خزانه مونتې یا دې غلا کړې ده پیسې راوباسه زه یې ښایه ګنې بادشاه ته دې پیش کوم یا خدای اوس د قیانوس ته به پیش نه کړي دا څه په غم واوړېده نه چې نه ما خزانه نه دا دروغ وایي خزانه کم ده او پلار که مې خبر پلار مې قبر کې پروت دی تره که مې خبر رونه که مې خبر یو چې تا اغلا کړې ده دا څه په لانجه واوړېده یو نه نیسي بل نه نیسي دیم غریب ځان ته حیران دی څوک وایي لکه ګورې خبره پټوي درنه خزانې مونتې خو حل نه وایي څوک وایي دا د قسته لیونې کړې دی دا خبرې ګډې وډې کوي چې پلار مې دی ورور مې دی او تره کم دی نوم دی ښایه پلانکې مې نوم دی پلانکې مې پلار دی پلانکې محله کې اوسېږي روغې که لیونې پلانکې محله کې دی پلار دی په دغه محله کې کم دی اوسېږي دی ځان د قسته لیونې سړی یې ونیوه بویه ته او خلک هم ورپسې دي هله ګوله جلوس دی چې پاګل دی څوک یې لیوه څوک یې خزانې مونتې ده څوک یې ګرې وړې وایي سړی یې نیغ بوتلی دی او بادشاه ته تورتوس بادشاه ته ور مخامخ کړی دی او بادشاه دغه وخت کې لګیا دی خپل رب ته لاسونه نیولي دي الله داسې یو نښه راپېښه کړي چې زما دا قوم د مرګ نه واپس جمدي کېدل نه مني خدای چې ویې مني دی یې پرې وردن نه کړه وایي بادشاه سلامت یو غلم نیولی دی او دی اوس رپیږي چې دا خو هغه بادشاه ته دی د قیانوس خو دا نه دی دا بادشاه څه شو بل بادشاه د کومې راغی چې ور مخامخ یې کړه ورته یې ویې چې ستا څه نوم دی وی زما نوم دی مکسلمینا بادشاه سوچ کې پرېوت هلکه اوس هغه فایل راوباسه بادشاه سره خو فایل پروت دی تخته راوباسه تخته یې وکتله او پېښ شو هلکه به تاسو غلی شئ ما سره وپېژنئ څه نوم دی مکسلمینا پلار دې څه نوم دی فلانکې د کوم کلي د فلانکې کلي بس پرېږدې د سړي ټیک وایي وی دا هغه هلکان دي چې 309 سال مخکې روب شوي دي دا یو پکې پیدا شو هغه وی 309 سال مخکې نه دي بېګا تلي یو په غار کې وده یو بېګا خبره دې وروسته ده بېګا سره بېګا تللی دی ټول ښار بدل دی د کوم بادشاهي و بېګا وی د قیانوس پته خو لګي که نه چې جنا بادشاهي کله تېره شوې او د هغه نه مخکې د چا بادشاهي وه خلکو ته خو د قیانوس نه معلوم وی ټیک وی د قیانوس بادشاهي 309 سال مخکې تېره شوې ده ته ټیک وی پلار دې څه نوم دی پلان کې قوم قبیله تختې یې راوویسته فایل روت فایل کې هر څه لیکلي شوي وو د هغه اشتهاري مجرمان دي چې 309 سال مخکې بادشاه ورپسې اشتهار کړی دی خزانه کې هر څه لیکلي دي وروره ټیک وی کښېنه بادشاه نه ولې تختې دی د قیانوس نه هغه مشرکو بوتانو عبادت یې کو وی الحمدلله اوس داسې بادشاه له راغلی چې الله یو منو عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر منو سړی مطمئن شو دې سوچ کې دی اوهو 309 سال من خوب کړی دی بادشاه قوم ته وی راځئ اوس ما د خدای نه غوښتې وه پروردګار راته وښود دا خلک الله وده ساتلي دي 309 سال او خدای پاک واپس روف کړل دغه رنګې به پروردګار موږ مړه کړي او د قیامت پر ورځ به فدای پاک راوچت کړي د مکې مشرکانو به دا وي نبی علیہ السلام یو کافر راغی او یې داسې دغه راواغېسته زوړه ډوکې او په دې ګوتو یې داسې ورجو ویسته څه وایي چې دا به واپس جمدی کېږي نبی علیہ السلام ورته وی او دا به واپس جمدی کېږي اذا كنا عظاما وترابا أئنا لفي خلق جديد او آباؤنا الاولون دا به واپس جمدی کېږي الله وی بالکل
تم هم جمع نه کېږي واپس تا دا پلار او مور به واپس جمع نه کېږي چې کوم ذات د نیس نه د نش نه شته ته انسان راوستی شي او د یو نطفې نه د یو رکوټې چینجي نه خشته انسان جوړولی شي نو چې دا کومه ډانچه چوره ده غوښه پرې نشته صرف هډوکي دي هغې نه واپس جمع دی کولی شي که نه شي جمع دی الله پرې قادر ځای چې ځو تماشه ووینو د ملګري ووینو دې ته مخکې د بادشاه وزیران ورپسې دي غار نه رالل وی تاسو داسې وکړئ تاسو پرې غار یکدم مور دی ملګري به مې ویریږي وی به چې دا خو دې ټانوس راغی زه ورځم چې راولې پوه کړم وی ډېره ښه ده دی په غار وردن نه شو ملګرو ته یې ویل چې یاره څونه موده به وی یو شپه څونه موده به یا بل وی سر وی 309 سال هم نیکبختو خوب کړی دی اسینګه ټوله قصه یې ورته وکړه بادشاه راغی سره د وزیرانو او بادشاه مسلمان دی وزیران مسلمانان دي ګرجي جوړ دي د الله عبادت پکې کېږي دی راووتل واپس راغلل چې راووتل د ټولو سره ملاقات وشو د بادشاه د ټولو سره ملاقات وشو او بیا دی بادشاه ته ووایي چې بس دا مهرباني وکړې موږ به راځو تاسو له خو تاسو موږ پرېږدئ خپل غار ته لیکن موږ 309 سال پاتې شو الله دلته په موږ د خپلو رحمتونو انتها کړې ده ځکه الله نه یې غوښتې دا وه الله نه وایي ربنا آتنا من لدنک رحمة د هغې غار ته چې کله ننوتل د الله نه دا سوال کوي ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا خدایا منګه باندې رحمت نازل کړي او زمون په دې لاره کې پروردګاره مونږ ته سلوک هدایت او نیغ لار نصیب کړي نو زمونږ دعا خدای قبوله کړه مونږ به دې غار ته ننوځو به هم دی بیا به راځو درله هغې غار ته چې څنګه ننوتل پروردګار ته ساه وایستل فورا په الله خوب راوسته او پروردګار ته ساه وایستل الله مونږ کړل چې بادشاه سره د کارنده او تاسو اوس چې سړي خو رانوتل سړي پراته دي مړه پراته دي نو بادشاه هلته بیا جومات جوړ کړی دی په هغه ځای باندې جومات یې جوړ کړی دی اوس دا غار کوم ځای کې دی نو د علماو پکې لوی اختلاف الله خو یقین پته نه لګي الله ته پته لګي څوک وایي چې پرون کې یو غار دی پرون کې او هغې کې یو غار دی تفسیر قرطبي لیکلی دی په هغې کې د 21 سړو ډانچې پرتې دي تفسیر قرطبي لیکلی دی او دا امام قرطبي دا د غرناطې ښار سره تعلق لري اندلس کې غرناطه یو ښار دی دا تفسیر امام قرطبي د هغې کلي سره تعلق لري نو دی پخپله لیکي چې ما پخپله لیدلی دي چې د 21 کسانو لاشونه پراته دي څنګه لاشونه داسې ډانچه چې د غوښې هډوکي د ټولو سره یو شانتي وي هم غوښه شته هم هډوکي شته او بعضې داسې ډانچې دي چې غوښه پرې نشته او صرف هډوکي دي خو دې یقین نه کوي وی اس پتن لګي چې دا څوک دی غار هم شته د جومات آثار هم شته ممکن ده چې دا هغه کسان وي نور حقیقت ته رب العالمین خبر دی حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی چې د حضرت معاویه رضی الله عنه سره یو جهاد نه لاړم وی چې لاړم نو وی خلک وی چې دلته کې یو غار دی او په هغې کې اصحاب کهف دي وی حضرت معاویه صاحب وی چې وردن نه کېږو چې تماشه وي څنګه دي وی ما ورته ووی چې نه ما وردن نه کېږه ځکه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي الله قرآن شریف کې فرمایي چې تحسبهم ایقاظا وهم رقود ته پې ګمان به دا کوې چې دا ویښ دي داسې پراته دي او د اوده دي ونقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال وی زه ښي او ګس طرف ته اړم راړم وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید او سپی د غار په درشل باندې څنګلې خورې کړي دي پروت دی لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا که ورغلې که نه نو د یارې نه به دې زړه ډک شي به پتې راوتښتې نو الله قرآن شریف کې داسې وایي نو مور نشي ورتلی که ورغلې نو روب به در باندې راشي حضرت معاویه صاحب ویل نه ابن عباس خامخا څوک وردن نه بوم چې پته ولګي نو یو څو کسان یې وردن نه کړل نو چې وردن نه کړل نو خو د یو سیلی راوست داسې سیلی په دې غار کې دننه راله چې دې ته واپس راووتی راوتښتېدی دا د ابن عباس رضی الله عنه رایه ده شام کې یو غار دی شام کې په هغې غار کې دننه د مړو لاشونه پراته دي او د سپي لاشه مو سره شته لیکن ما ته چې څونه پورې اندازه ده نو څونه اندازه ده نو په اردن کې د عمان سره خوا کې یو غار شته اردن کې
او ما ته مخکې ورته یو قاري صاحب په خپله خبره وکړو زه د حسن قیرت مقابلې ته تللی وم اردن ته نو هغې غار ته زه په خپله ورغلی نو په غار کې دننه لاشونه پراته دي او دا غار دوی سي نیم یو طرف ته دی نیم بل طرف ته دی نو په هغې کې هم څه لاشونه پراته دي او دا غار د اردن والا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې دا په 1963 کې پودی شوې ده نو هغې کې دا پیدا شوې ده واقعي دا شداد یو بادشاه تیر شوی دی تاریخ لیکلی لوی جابر کافر او ډېر مضبوط بادشاه و هغه زمانه کې چې څومره علاقه وه په هغې د ټولو د سلطنت او بادشاهي وه او دا یو خبره ده چې کوم سړي سره مال او دولت زیات راشي بادشاهي راشي د هغه په دې سر کې دا کبر او نشم پیدا شي دا لازمه خبره ده د ده په سر کې دومره لویه نشه راغله چې جناب د علاقې د مشرقو څه کړه چې د خدایۍ دعوې وکړه وایي زه خدای او بیا اعلان جاري کړ چې کوم سړی زما دربار ته راځي نو ما ته به څوک بکوي لکه زموږ بادشاهانو ته چې څوک ننوځي څوک ورته سلوټ کوي څوک ناس په تنګي کېږي خو سجده ما سوا د رب العالمین نه بل چاته جایز نه ده یو الله ته به سجده کې سجده کې ته د خپل مبارک او خشته او د عزت اندام چې سر دی دا په خاورو کې لګي خاورې د ذلت شی دی دا خپل مبارک او برکتي تندی په خاوره کې به هغه چاته لګي چې ته د هغه نه ډېر یېرېږې ستا ټول هر څه د هغه په قبضې قدرت کې وي دا ما سوی د الله نه بل ذات نشي کېدی چې پوره عاجزي وکړي پوره بندګي وکړي او چې چاته د سر ولګو هغه مکمل په هره توګه لوی وګڼئ دا ما سوا د الله د ذات نه بل نشي کېدی نو جناب ده دا لازمه کړې وه چې ما ته به هر یو سړی چې زما دربار ته راننوځي نو زه ما ته سجده لري او بغیر د سجدې نه به دې زما دربار ته نه راځي نو چې کوم سړی به دربار ته راغی نو لاول به یو ځای ګورو په هغه ځای به بادشاه ته په ځمکه پرېوته سجده به یې راوړل ولې د خدای روایت دی اینه که په هر قسمه خلک تېر شوي یو بل بادشاه تېر شوی دی منځ کې یو خبره رایاده شوه هغه خپله ټوپۍ په د دروازې په سر ایښودې د محل چې کوم مین ګیټ و په هغې یې خپله ټوپۍ ایښودې وه او چې په دې لاره څوک هم ځي زما دې ټوپۍ ته به سجده لري هر قسمه نه دی نو چې څوک به په هغه لاره تلل نو هغه ټوپۍ ته به یې وله سجده لګوله چې چا به ونه لګوله نو هغه پولیس والا به ولاړ فوج والا هغوی به فوره اطلاع کړه صاحب دا قبرجن دی دې سجده نه لګوي هغه له به یې سخته مضبوطه سنګینه سزا ورکوله یو مجاهد په لاره تېرېده نیغ تېر شو او پروي ورسېده د بادشاه هغه پولیس کلکه دوی خوا نه ګورل یې څه ته ګورل وایي دا بره څه پراته دي هسې چې وکتل یې ټوپۍ او خدایه ته نه یې خبر ټوپۍ نو که ټوپۍ سره ته ګورم تاسو ورته ګورئ که څه شی دی وایي دا د بادشاه ټوپۍ ده وایي د هر چا چې دا خو ټوپۍ ده بادشاه راو کنه دا د ټوپۍ راوې تا کې باندې سړی تو نشته ته ټوپۍ رو پیژنې نو ټوپۍ نو څه څو چې سړی په سړی دغه دغه پرته ده ته نو ځاري راته چې په سړی نو کله نه فایټوي راته دې په سر کوم نیرون ته باران ته خو درنو نو ټوپۍ ده کنه کم وخت دا د بادشاه ټوپۍ ده ما نه مجه د بادشاه ده نو چې له خیرات دې بادشاه ورته وی نه دې ته سجده لګي چې په لار دې تا سجده ونه کړه اوه افسوس ټوپۍ ته سجده وی دا کم بادشاہ چې د ټوپۍ مالک کړ دا ټوپۍ د هغه د هغه ته هم سجده نه لګو سجده به زما تنګور هغه ذات ته لري چې کوم ذات به موږ تملیک پیدا کوونکی خالق او مالک دی دی د مسلمان قسم دې زه دا مسلماني خدای زموږ په زړونو کې مسلماني کوي موږ خو معمولي غوندې ټیپر او په موډو پارس خپله مسلماني دی دي کوو په لږ لږ سیده اسلام او د مسلمانانو هم بیا ځان خلاص کړي وی خانه تا دونه بیزتی بادشاہ ته وی صاحب یو کبرجن هلک تو په لاره روان دی او هغه ته خو موږ داسې وی او خدا وی را پیش یې کړې مات بادشاہ ځان تعجب کړه لکه دومره شی درکړي تا څه ویلي وی صاحب زه خو ستا احترام به کوم عزت به دې کوم زموږ بادشاه قدر به دې کوم څه حکم یې ما ته ووایه چې زما په وس کې زه به پوره کوم خو سجده به زما هغه ذات ته لګي چې کوم زما خالق او مالک څه
ستا ټوپۍ خو څه چې ستا کو مخامخ راته ولاړې چې تا تم سر نه لګ تا دې نه بادشاه وی داسې چم دی چې دې وجل غواړو خو دې په داسې مرګ وجل غواړي چې داسې مرګ د بل چا نه وی د بچي راول بچي ولا راوستل بادشاه تلاوت تپوس کې لکه څه کار کوي معلومات ورسره کوي وی زه صاحب غشو وشتل او وشتو واده اسی وطیبه مال د غشو د وشتو چل راځي چې د غشي ولما نو هغه پاتې کم ځای ته مې شیشه غشتي نو پوره هغه دی لګي کوټې یو انجن د هغې نه مخکې رستونه دي دا د بهادري وه چې د بادشاه په مخ کې د خپلې بهادرۍ اظهار کوو وی ښه غشي ولې او هغه چې کوم شیش دی برابر دی وی او ورچې ویله د بچي راولي بچي راوستل او وضوع یې ورته مخامخ پرېږدی او د هغه په سر باندې مڼه سیو کېښودی وی ته مې غشي ویشتو چې که دا لیدلر او دا غشي راواله او دا اوس دا سر به ولې پته به دې ولګي که ته دا غشو د ویشتو ماهر او دا سیو دې وویشته نو انعام به م درکړم او خوشې به دې کړم غږ هم درته نه کوم او که سیو دې خطا کړم نو ستا نه هم سرمن وباسم او چې خطا شي نو سیټ به لګي د خپلنۍ په سر یې ورته سیو ایښودی اوس دې چې سم چل درته اوس واقعي د غشې خطا کېږي خو د دوی سر به لګي یا به دوی سترګې لګي یا به پوزه لګي یا به مخ لګي وی داسې به یې ټولې پته او صاحب که مې وویشته ودې ویشته نو زه بری او به یوازې بریتوب نه تاله به ډېر لوی عزت هم غریب غشې ولینده په لاس کې واخیستل چې خدای پاکه تاسو په امتحان کې ګیر شو ما خو چې د غشې لاس کې نه دی اخیستی نه مې هنده په لاس کې اخیستې ده او دا سیو زما د دوی په سر پروت دی نو الله دا به څنګه چل کېږي زوی به مې لګي سیو به لګي د دوی سترګه به او ګران کار دی چې دوی مخامخ سوي ته ودرېږي د خپل زوی وله دا داسې مطلب دی لکه د خپل زوی دی اسی ورته په سر کېښوده وی شابه اوس شیشناکه تا دا وکړی چې زه د غشو د ویشتې ماهر تکړه شم غشی لاس کې واخیښو یا الله ستا د ناموس او ستا د خاطر الله دا څه مسله کېږي چې دې سجده تا دا روم دې بادشاه ته نه الله زما دا لاس هم ستا په واک او اختیار کې دی او الله زما دا بچي هم ستا په واک او اختیار کې دی او زما د بچي دا مرګ هم ستا په واک او اختیار کې دی او زما د عزت او ذلت هم الله ستا په او تا ته الله پته ده چې دا غشې مې په لاس کې نه اخیست ای الله دې رسوایه نه خو نو سر چې دې شي راستو ور پرېښوده تاریخ لیکي تاسو ورکنو کې چې پټک اون اقا سیو په دا منځو دی بچی بچ شو سیو ډکرې ډکرې خواړه بادشاه غږ ته رانږدې ته ویې ټپو ویې دا نارضوان دی دا باس ما بریم کړی بریم یې کړی او زما ټوپۍ چې زما په دروازه پرته وي هر څوک پیري سجده به ورته لګوي او ستا متعلق د اعلان دی چې ته ګوې هسته غلی ګرځه چې ګورې زما ټوپۍ خو ځکه چې چا ته هم سجده ما سوا د الله نه لګوي باید هغه بدل نو بادشاهان قسمونه تېر شوي دي شداد هم د خدای دا وکړي د خدای او چې کم سړی به دربار ته راته نو دی لومبی حکم و چې سجده به ماته لګي او چې کم سړی به دربار نه بارو نو د خپل شکل بوتانې جوړ کړي دي نو یو یو بوت به خلکو له ورکو هر چا ته په کور کې د بوت پوره کړو هغه بوت ته به سجدې لګو که مریض به راغی د دغه شداد بادشاه نه به یې غوښتنه کوله چې دا یاده جوړ کړه که چاته بل څه تکلیف و ده نه به یې غوښتنه کوله چې ما جوړ کړه بس پوره د خدای دعوه کړې او ډېر لوی زور یې ډېر لوی طاقت یې نو د زړه نه څوک وګڼي خو مجبور و خلک یو ځل یې سوچ راغی یاره وایي خدای سره خو دوزخ او جنت دي زما خو دوزخ او جنت نشته یې نوی ځای کې یې کنده وپرانېستل او په هغې کې یې وربل کړ په ځنګل یې قوم مقرر کړه وایي تاسو به روزانه دومره لرګي راوړئ په لاهور کې ورسوئ واسې به بلېدغی او چې کوم سړی به د نافرمانه و چا به یې خبره نه منله چا به ورته سجده نه لګوله بس ابه یې نیوی اور کې به یې غورځوي خدای خو دې ته وایي چې سزا په اور خلکو له ورکوي نو چې کوم سړی زما نافرماني کوي د خدای اور ته به یې غورځوي وایي جنت په جوړو وغواړي نو حکم یې وکړو زما په سلطنت کې چې کوم دی خشته خوږه ځمکه چې هر قسمه میوه زرغونې هغه ځای ما ته وښایه نو هغه زمانه کې چې کوم د زراعت او د ماهرانو هغې وګرځېدل یو علاقې ورته په روسیه داسې علاقه ده چې دې کې هر قسمه میوه کېږي ګلونه هم پکې دي
بل پکې دي داسې دی چې بل پکې وي نو سم مزیدار دی اعلی دی دا دی ورته فو اوس ډېر لوی شاندار دی او د اعلان وکړ چې په مخ د ځمکه کوم قسم میوه د هغه راوړی چې دی په خپل باغ کې وکړه او اعلان یې وکړ په مخ د ځمکه چې کوم قسم ګل دی او بوټي دي چې هغه په خپل باغ کې وکړه بس لګیا دی پکې کار خدمت پکې کېږي په باغ کې او داسې یو اعلی او قیمتي باغ یې جوړ کړ داسې قیمتي چې په مخ د ځمکه د میوې کمې میوې بوټي نو هغه د په باغ کې او چې کوم ګلاب او کومه اونه وه هغه د په باغ کې وه وی خلک جنت کې ولی وي نو ماله به داسې کوی چې خشته ښکلې ولې به زما په دې باغ کې بیږي نو د اوبو خشته منېدارې ولې یې پکې جوړې کړې چا ورته وی صاحب په جنت کې خو به د پیو ولي وي وی لختې جوړ کړې او میخې راولې ابه لشه او هغه میخې به هغه پی به هم زما په دې باغ کې روانې ګرځي به وی جنت کې خو به شاته مي د شاتو ولې به مې وی لړ شی او په مخ د ځمکه ګرځې چې کوم ځای د شاتو مچۍ وي راولې حتی کې چې کوم د زندګۍ او د آرایش او د خوبصورتۍ سامان و هغه ټول یې د په خپل باغ کې کېښودل خشته جینکۍ او هلکان یې راوستل هغې یې په هغه باغ کې ډېره کړل غټ محلونه او بلډینګونه یې پکې جوړ کړل او چې څومره ویري دي لال جواهرات یاقوت مرجان چې زما د سلطنت کې هر څومره ټول راوړی په دې باغ ټوله لګیا دي صاحب مستریان لګیا دي څوک پکې اوسپنه لګوي او څوک پکې پیتل لګوي او څوک پکې کاڼې لګوي او څوک پکې یاقوت د مرجانو څوک ملغلرې پیسې خرڅ کېږي او باغ تیارېږي اعلان یې وکړو چا ورته وی صاحب د الله په جنت کې خو داسې محل به چې د هغې به یو وخت د سرو وي بله به د سپین وي دوی شا به یې سره سپین هم راغونډ چې په مخ د ځمکه زما د باغ نه بار چا سره هم سره سپین دي ټول راغونډ کړه بازارونو کې وګرځېدل سره سپین یې راغونډ کړل د هغې نه یې وړې خښتې جوړولې او صاحب د هغې محل هم پکې جوړېږي زه داسې جنت جوړ کړم زموږ په دې خلکو دې را مچېره ده اوس دا جنت فردوس هغه جنت دی یا شلات جوړ کړی ویله مې ډېره قمقله خبره ده ډېره قمقله خبره اوس الله دا شداد جنت ته محتاجه دی شداد بسي او د هغه باغ بسي جنت الفردوس خو الله جوړ کړی دی خدای دې وله موږ بولي هغه زمانه کې جوړ کړی چې دا د ځمکه اسمانونه هم نو پیدا او جنت الفردوس خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یا سألتم الله فاسألوه الفردوس اذا الله نه سوال کوئ نو فردوس ته وغواړئ ځکه چې په ټولو جنتونو کې دا اوچت جنت دی او د جنتونو په رامینځ کې دی ډېر اعلی جنت دی الله دې ورته موږ بوږي دا د شداد څه معمولي غوندې باغ دا د هغې څه مقابله کېږي د جنت د یو بوټي مقابله یو میوې مقابله نشي کولی دا دروغ خبره ده چې دا چا مشوره کړې ده نو څومره سره سپین چې دا ټول پیدا کړ صاحب بنګلې پکې جوړې کړو په چا کې دا وی دا جنکۍ پکې دی دا خوري دي او هلکان وی دا غلمان او ولې پکې جوړې کړو باغونه دي او کاروبار دی او سره سپین راغونډېږي چې هغه سوی سپین یې پکې ولګول د هغې پکې د شیشو کوټې یې جوړې کړې د سرو سپینو یې جوړې کړې وزیران ولاړ و صاحب جنت ته تیار محل هم پکې صاحب تیار کل محل وزیرانو له مهلون غلامانو له مهلون دا ټول یې پکې جوړ کړل پیسې به اوس دې افتتاح کوي لکه یو ځای چې جوړ شي نو بادشاه د هغې افتتاح کوي اوس افتتاح کوي او پرانسته به یې کوي په خپله به م ورځي او ستا وزیران به م ورځي ډېره ښه جدي څنګه را روان شو که نه خو دا ظالم سړی کې ظالم د ده نه د انسان هم نفرت او د الله د فرشتو هم ته ګرم ابراهیل علیه السلام فرشتو به الله ته چې الله ډېر ظالم سړی ستا سره ځان سم کړی خدای راوینځي خو د الله هر کار کوي فرشتو به هم سوال کو چې الله د اسرائیل علیه السلام ته حکم وکړه بس ساتې وباسه الله ستا مقابله کوي او ستا د جنت او د اور مقابله د دوزخ او د جنت یې شروع کړی نو جناب چې هغه جنت یې تیار کړو وی چې د بارم سر پرېښود وی نه سر سپین هم پرېښی وی نه سر ویرې یاقوت مرجان ملغلرې دا هم پرېښی وی صاحب قسم نه دی پرېښی ته راشه جنت وګوره داسې نه دی ډول یې کړو وی غږ ورې ته زه خبر شوم چې لږ سره او سپین او دا څیزونه لږ هم بار پاتې نو بیا به سره ګورم
یو سړی را مخکې وی صاحب لږ سره بار دی کوم لېږم یاره یو ماشوم نجلۍ وه د هغې غوږ کې والی وسرو من ویلو موږ د را والی رستې په هغه په جلا شو په چغه شو یتیمه د پلار یې مړ دی زموږ په رحم راغی دقه والی په فلانکي کلي کې یو ماشوم یې په غوږ کې ستا او باقي په مخ د ځمکه چې څومره کالي د ښځو او د نرو موږ ټول راغوښتلي ستا په باغ کې نه ګوري وی اله به د اس نه پوهېږم چې د دغې ماشومې نه م دا والی راوړی او په جنت د دروازو شا کې ولاړ دی راننه ټول فوج او لښکر وزیران ورسره ټول ولاړ دي وی صاحب تاسو را ننږدې نو خیر سړی نه نیږي که نه هغه والی به دې سره وړي وی نه نه تر څو چې دغه والی هم نه راوړی او دا په دې جنت کې لګولي نه زه به قدم دننه نه یم مټې شوه ماشومې له د بادشاه هغه کارنده ویل هله به چې شغ به دا والی راکړه بادشاه کنور کې ولاړ دی جنت ته نه داخلېږي خپل دغه ته انشاءالله ماشومې چېرته ورکوي ماشومې نه والی اخله هغې چغې جوړې کړي چې نه نه زه نه ورکوم نه ورکوم بس هغه تاسو ته ګوتې کړه چې دی له چک ورکړو دی له چک ورکړه دا غوږونه یې ویله وشړل او هغه والی ته وکړه دا منې ماشومې الله ته مخ کړه چې الله ارمان نو که زما پلار ویلو زما دا والی خو به یې زما نه دې ظالم نه ویلی یتیم یم یتیمان تا بیا صرف کړم پروردګار زما پلار نه هغه د هغې پلار هم څه نشو کولی خو د هغې ماشومې په زړه کې خو د هغه چغې جوړې کړې الله دې ته بیا څه یې کړی ما یتیم یم نو که نن زما بابا جمدې وي که نه نو زما دا والی خو به دې ظالم ما نه نه ویړو واقعي حدیث پاک کې راځي چې د یتیم په سر به د رحم لاس کړی او الله په دغه په چاویږي چې څوک د یتیم ماشوم یا ماشومې په سر د رحم لاس کړي دنیا کې په الله رحم کوي او د یتیم او د مظلوم هغه حدیث پاک کې راځي چې یو مظلوم چا سره څوک ظلم نشي هغه ته مظلوم وایي یا هغه هغه د خولې نه وباسي د الله دربار ته د دې نه زر رسېدونکی شی بلې نشته او الله ورته وایي چې ای مظلومه ظلم در سبب شو لانصرنک ولو بعد حین زه به تا سره امداد کوم د ظالم نه بدل الله کړم یو لږ ساعت پس وي خیر دی خدای بدل راکړه هغې ماشومې سر الله ته اوچت کړ الله دې اوچت کړ بادشاه وی څه جلم مې ته وی یا هغه والی نه وړه شاه بې ناویلې کې زرګر ته وایي چې دا به دا کې ویله دې روپۍ به نه لري هغه وایي چې رب العالمین اسرائیل علیه السلام ته حکم ورشه ورشه دا ماشومې دعا قبوله شاه به ورشه چې دا سپوره ده نه د دې باغ ته قدم وانهلي چې باغ ته ننوځي چې دا مریض ورته نیولي ساري ته شاه به فټافټ بادشاه وزیرانو ټول شاته ولاړ دی او پورته لوی دومدام جوړ دی او باغ جنت ویله جوړ شوی د هغې افتتاح ده او ډیلکي دی او نخري دی او ډوډیګانې دي او میلمانه دي او لوی شرمول جوړ دی او ناګهانه اسرائیل علیه السلام راغی او په اسات ورنږدې شو معنی یې ونیو سیت یې وایستله په هغه اس د پاسه یې مړ شو لاندې راپرېږده باغ ته داخل ده او روایت کې راځي چې ماشوم الله ته فریاد وکړو نو فرشتو الله ته چغې جوړوي چې یا الله دا ماشوم یتیم دی او ډېر ظلم ورسره کېږي یا دې ظالم سره خو ډېر صبر ورته وکړي الله راني نه د ابراهیم علیه السلام چا تپوس وی ته خو د ډېرو خلکو نه څاګانې وباسې دا راته ووایي چې ته په چا دې رحم راغلی دی وی نه زما په اړه دې رحم الله نه دی کړی ما ته چې الله حکم کړی دی که هغه ماشوم دی خو ګدا دی په لس دی په شل دي ساعتې راواله ابراهیم علیه السلام سره ډېرې فرشتې ملګري چا نه باقیله وباسي چا نه نورو فرشتې په ذریعې څه وباسي ناسې رحم نه خو هسې چېرته د افسوس یاره ووایه دی کې مې افسوس کړی وی هغه څنګه ووایه دریابي کښتۍ روانه او په دریا په منځ کې الله تعالی هغه غرقه کړه ما ته یې حکم وکړو چې ته ورشه او چې څومره په دا خلک دي په د کښتۍ کې نو دا دې ټولو نه سا وواسه نو ورغلم څاګانې مې تر اوچته کړې یو زنانه وه او د هغې په غوږ کې ماشوم و او هغه ماشوم یې د خپلې سینې ته راپیوست کړی و ماشوم به بیا ورکړی او د کښتۍ یوه تخته چې ماته کړه نو دغه زنانه په هغه تخته راپاسه ناسته وه او دا د دریاب د چپو به دا تخته کله داسې وړله او کله به یې داسې وړله ګډه تخته وه دا پې دا زنانه چې هغه ماشوم بچی په دا غېږ کې دی او پی ورته دقه وخت کې ځان ته پیوست کړی دقه ځان یې کلک کړی تخته یې نیولې ده او ماشوم بچی یې نیولې دی او دا دریاب ورته چپې ورکوي وایي تا ما ته حکم و چې ورشه دې ښځې نه څه وباسه ستا حکم الله نیغ رالم او دا ته الله تپوس کوي چې په چا د رحم راغلی دی وایي ستا حکم و الله ورلم او د هغه مور به مې ورسه وویستله
او هغه ماشوم بچی په دریاب په منځ کې پته هغه تخته د هغه مړی نور په هغه سینې دقسې پاتې شو وایي دقه دی مې وایي پټې افسوس وکړو چې الله دا ماشوم به څه کوي دا خو ډېر قابل رحم دا یو افسوس ته کړی دی اسرائیل خبر شو چې هغه ماشوم څه شو وایي نه الله بیا ته نه خبر وایي ښه نو ما دریاب ته خو ته هم ورته هغه تختې نه چپې ورکړې او په درج هغه تخته غاړې ته وغورځېد ماشوم دې په غاړه وپوس شو بیا مې یو زمری مقرر کړه ابه راتلو دې ماشوم له به پی ورکړم ورځ زمری خو چې انسان وویني بیا ماشوم ایټو دی وپري هغه چې په حملو کې په یو ساعت کې چیر پار کړي ما زمری مسلط کړل الله تعالی خو پوه شو هغه زمری به راتله ماشوم له به پی ورکړ بیا ورتله بیا به راتله ماشوم له به پی ورکړ ماشوم مې ورو د هغه زمری په هغه پو باندې وویت به ګرځېدو شو چې هغه ماشوم نه ګرځېدو شو منډې ترړې شروع کړو ښایسته ماشوم لاړ ډیلي ته ورسېده هلته مې موله د خوراک او د سټاک انتظام وکړ اخره کې هغه ماشوم غل جوړ شو غل خلکو نه بیا غلاګانې کولې ډاکوي کې جوړ شو ډاکومارو سره ملګری په لاره به یې د خلکو نه شوکې کولې ډاکې به یې کولې اخره کې خپل ملګري را یو ځای کړل او د علاقې په حکومت پسې حمله وکړله او انقلاب یې جوړ کړ د علاقې د خلکو نه حکومت واخیست او هغه ماشوم د هغه خوی په بادشاه جوړ شو چې بادشاه جوړ شو د هغې نه پتې د خدایه دعوه وکړه او دغه شتات ته جوړ شو چې دا اوس ته تصوف کړی د هغه ماشوم نه ما جوړ کړی یاره ما کې دا واقعه وکتله نو ما ویل چې پروردګاره څه د لوی قدرت او د حکمت مالک او بادشاه یو ماشوم د نور د غېږې نه چې مور یې په تخته مړه چې د هغه نه بادشاه جوړوه دا څومره لوی احسان دی څومره لوی نعمت دی هغه سپېره د الله تعالی د هغه نعمت په مقابله کې چې دې شکریه وکړي د شکریې په ځای د خدای داغې ادنه باغ هم پاتې شو وطن هم ترې پاتې شو بچي هم ترې پاتې شو کومه بنګله چې ځان د شیشمحل جوړ کړو د سرو د سپینو هغه هم ترې پاتې شوه باغ یې په سترګو وموندلې ده او د جهنم کور ته ورغلی په چې مړ شو چې څوک د خدای دعوه کړي نه به کوم غواځي لاړ هغه د الله تعالی کور ته الله د مرګ نه هېڅ څوک نشي بچ کېدی الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الله فرمایي چې چا دپاره الله په دنیا کې څومره رزق مقرر کړی دی دا رزق مخلاصۍ نو ثابت دی هغه رزق چې دویم وړی پاتې کېږي نه هغه وړی چې کومه ده پاتې ده چې هغه مخلي نو هله به وي بغیر د هغې نه نشي مړ کېدی خو زمین به خی په سیټ څه دی مین په خپل انتظام نه بحث شوی کړی دی زما به 200 کاله نه یا یاره نه مړه چې هغه د 100 کالي هم یې نه مړه چې د 6 کالو په کټ کې پروت وي هم دا نه وي چې د سبا مړه یا هغه هسپتال کې د مرګ په بستر پروت وي هم دا نه وي چې ما نه به ساتي فاروق رضی الله عنه ځان یې اوبه ته ډېره کړی په ګوته یې لیکلي کفا بالموت واعظه هغې ته به یې کتل نو مرګ ورته یادېده کفا بالموت واعظه یاره وایي د مرګ نه ښه نصیحت کوونکي بل نشته نصیحت کوي چې ته بزرګ لري وي ما ته نصیحت وکړه چې ته مشر ته وي ما ته نصیحت وکړه خو د مرګ نه بهترین نصیحت کوونکی شی زما وروڼو بل نشته چې یو سړی وي چې ځان ته زه نصیحت وکړم ډېرې مقبلې ته لاړ شي قبرونو ته دې وګوري چې په مقبره کې دې قبرونو ته وګوري د دې نه غټ نصیحت بل نشته دا چې څومره په مقبره کې مړي پراته دي دا څوک دي دا خو داسې نه ده که یا اسمان نه راپرېوتله بیا ځمکه راننوتله دا خو هماغه خلک دی چې یو وخت یې په دې مخ د ځمکه ګرځېده یو وخت یې په دې مخ د ځمکه کاروبار و د چا دوکان د چا زمینداره وه څوک افسر و څوک ګورنر و څوک بادشاه و څوک ملک و څوک خان و څوک مزدورکار و چا پټي سنبالول څوک د دې پټوره د ځمکې مالکان و چودریان خانان لوی لوی خلک هغې ته وکتل دا ټول د ځمکې لاندې پراته نه ځان سره کارخانه یو نه جایداد والا جایداد یو نه مزدور ځان سره هغه لوغ او رمبې یو نه موډا ځان سره هغه خپل کتاب یو نه بدماش ځان سره هغه ټوپک او کلاشینکوف یو سپیز دی چې ځان سره خلک وړي
هغه دا چې نیک انسان ځان سره خپل نیک عمل شي او بد انسان ځان سره بد عمل بل یو شي ځان سره کیږي هر شی پاتو قسم دې داسې پلارانه مړي دي چې هغه د عزت خاوندان ډېر د عزت او ډېر د قدر خاوندان او ډېر د جلال او دولت خاوندان او چې کله مړ شوي دي بیا وایي یعنې بس وي خلک چې خدای پاک ایمان نصیب دا یو د خیرت اخلاص شو دی خو دغه لفظ د سپک دی نو دا لفظ دغه څوک نه ناجوړه پرېږدي په ګټ کې رښتیا ووایي بیا به خپل بچي تنګ یې په فلم پروت دی دونه څوک دی چې په ډډه یې واړوي دونه څوک دی چې د اودسمات انتظام به وکړي دومره بیا څوک دی چې پاکې جامې ورته واچي هغه د عزت خاوند چې نوکران به ترې مخکې رسته تلل هغه بیا په ګټ کې بې عزته او رسوا پروت دی او چې مړ شي زه بس یاره وم د دې بیمارۍ نه هغه مرګ هو ویې کړه چې خدای پاک ایمان نصیب کړو او رښتیا به وایو تاسو مؤمن ده بیا د خپل مړي د خلکو یاد ورته هېرېږي هېر شي یاد نه پاتې کېږي زموږ مولوي صاحب رب العالمین د جنت په هغه کې محبت و ټولو سره او بیا د خپل اولاد سره او د بچو سره او ما سره بیا مینه مې بیا به یېرېږي سي الله راغلی چې د مقبرې ته ورشو رایادم شي یا که سړک چې زه په لاره ورته قبر ته وګورو رایادم چې زه دعا ورته وکړو دارنګې د هر چا پلار او مشر یو 3 ورځې یاد دي یو میاشتې یاد دي یو 4 ورځې یاد دي او چې هغه ټیم ختم شي بس طبعا او پخوا دا خلک خو مشران دې په زړه وښي جمعې په شپه باندې یا په بله شپه یا په بله شپه چې د یو ډونۍ به پخه کړل وبه هغه موږ په ارواح خیرات شو زموږ هغه شی ختم شو وبه مړي دې خدای بخي بس یو ډوډۍ بابا حضوري ما ته پخپله دا زه ګاویم چې شمدي مې دا پلار پسې خامخا کمبخته څه جومات کې خیرات وکړو څه کوه خو کار نه سره پلار دی نو وایي ځان پسې بیا تور کړه یې دا دی و ځمکې یې وا پټې یې و ځان پسې بیا خیراتونه کور کړه یې دا خدای نیک بخت تا ته پاتې شو ته یې پسې وکړو هغه ته هم د پلار نه پاتې وه هغه ته مې پخپله ګټه کړه دا ورته زه خپله بېداته خود نیم درته نه هغه ته پلار نه پاتې خپله یې ګټه کړه هغه ته پلار نه پاتې شو هغه نه موږ ته پاتې شو زموږ خپلو بچو ته پاتې شي او چې خیرات یې کړه بس بیا ښه ما څه کار یاره مې د نر بچی هم ته دقه څه پکار رښتیا چې ځان پسې سړی نه کوي او دا ته مکړي چې را پسې به زوی خیرات کوي چې زوی پسې ورونه کوي ځان پسې کوي خیرات او د دواړو جهانو مبارک سردار پکار ویې سړی مې ډېر بېماله دولت دی په دې خیرات به نه کوي صدقه به نه کوي خو چې کله شپې ګرې ته کي او دا ټک دې پرېږدو دا د مرګ زنتدن ته نږدې شي نو بیا څه وایي وایي دا د پلانکي دومره شوخه دا به جومات کې ولګوئ دا به پلانکي مسکین له ورکړې دا به پلانکي له ورکړې دا پلانکي له به ورکړې وایي د مرګ په وخت کې خیراتونه کوي پلانکي له دومره پلانکي وایي چې دې مړ شي هغه ماده څنګه پلان کولی که دې ویو که نه وایي د پلان کولی دغه خیرات چې دا کوم د مرګ په وخت کې په زرګونو په لکونو د کلونو روپیو خیرات کې چې ته مخکې ټیک ټاک جوړ د یوې روپۍ خیرات ته هغوی ثواب نه رسي دا خو ستا چې طماقت نه لکه سپین ډوډۍ تختی چې منډې ورپسې وایي 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 او خوند ونه کېده وایي د خدای په نوم شه چې د خدای په نوم ته داسې یو لوړی واچوې د خدای په نوم زموږ دغه خیراتي یا له مقدار اسقاط اوف پرګواتې دا ګوګوالې زه به نه وړم داسې خوشحاله نه مې چې په خلکو مې راباندې کړه خو مې به دوه جرا به جوړ یعنې حیران په بل څیز شوم نه قسم دی څه خو زمونږ دا سپېره بعض امامان په قهر د خدای اختا خو څه مې پکې قسم دی مې غټ غټ پښتانه ولیدل نعلم چې ما ورته یو پښتون ته بدل نو څادر یې تاوه نو بیا د لاکونه یې رپېدل نو کله به داسې اړوه کله به داسې اړوه کله به داسې اړوه ما نه ځه خدایه بس ما یې دا اوس څه کوي یا د خدای نیک بخته راوړي د بجایداد معلوم کې داسې کوي دغه د اسقاطونو ساته بیا هغه لورې ټوکې جګړې یعنې ما زه په جامعات باندې خدای وبخښه و ما وینم خدای ته وګورئ ځان ته هم دا نصیحت کوم او تاسو ته هم ټول مرګ ځان ته رایه چې دا د دنیا څومره مال او دولت دی والله بالله چې دا ټول دلته مونږ نه پاتې مردان دا لوی نواب تېر شوی دی مشر د هغه متعلق مشوره ده چې کوم وخت کې مړ کېده نو وصیت وکړو وایي چې زما نه څوک یو زه مړ شم نو زما د لاسونو به کفن نه بار وباسي
او زما دا کټ چې زما څومره بازار دی په هغې به چکر وله ورکړي او یو اعلان به راپسې کېدی نو چې څنګه مړ شو ناسونه یې ورته کفن نه بار وست کټ یې مخکې دی خلک ورپسې دي به نیم مردان مالک بلکې د هغې نه زیات نو یو سړي به پکې اعلان کړو ای خدای مو بخښه یو اعلان وویل دا فلان کې نواب صاحب وفات دی چې دا جنازه روانه دا ویل مردان مالک دی او لاسونه یې د کفن نه بار وګوره په لاس کې ځان سره سوني ګوره دقه تش لاس روان حاجي باباجي نے خبر کړو حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه درته له سوات تا او په دې نیکانو ګرځیدو او دارنګي په دې بادشاہانو هم ګرځیدو هر چاته به خپل نصیحت کو وی سوات او سلام د سوات چې کونوالي صاحب وکړ هغه ملاقات کړو ماجي ته خلکو پیژند روم ویلې ډوله او ته راځو په یو دې څه چې اوس ما باندې قبر ورو راځي ما قبر ورو یا بین خو چې ور مو باندې ورې خشته مې بعد ما ربله سم باندې قبر ورو خشته ټول صورت او دا نه راځي یو دريو دا مې وصیت کړی چې د مرشمت د دې قبر په ما ایږي او سه پکې راوړل تلاوت مو کا چې کوم عالم براغه او کوم حافظ براغه نیک سوي براغه نا قبر ته کیس کو راغله یو فته او په الحد کې به کېنو جمال پکې د سنت دواره په پجدامانه په بختور ماجي صاحب دم بوته چې برکت ته په ما دې قضا اعتماد وسوله نو او چې یې په قبر په اخفاق ته دی نو په باسه مجاهدان دتن راځي سم دې فراش و خشت قبر باندې پرېنو وي سه په اخوای مې پکړ نه مې ده و قبر ځان لمه ګورو ځان قبر نه ګورو کا وسته ساده قبر ځان له جوړه ځان قبر ته جوړ کا د قبر دې ډیر مال یو ډیر مزیدار نه او ته ولا جوړ نه په دې قبر کې بچینجی مالان لړمان در باندې بدل څنګه مرمرو قبر دې کې بدل باندې مالان لړمان دګي او چې قبر دې کچي او بخطو بکی او تو ته جوړې نه د پیغمبر وینا د هغه قبر بدل د جنت د باغچو باغچه څنګه ونور څه کوي قبر روضه من رياض الجنه د جنت د باغچو باغچه د جنت د باغچې نه څنګه ونور قبر څه شي او یا فرصت من غفار النيران د جهنم د کند د بدمن سړي قبر د جهنم د کند په ځان قبر ته جوړ کړه څه کې راځي نه قدر مې جوړو وی اجي سه به دا قدر راته په تخلو کې به تونی وړا نقصان چتو والی سه به جي سه باس پر کې دراله رانا کړې څومره نیکانو بزرګانو عالمان چې مې اوستي او د قبر کې مې کېنه ټول وې چې او د قبر په پجا نه وته مې له راته کړل رنجه دا کما نصیحت راته په ما سترګې ورولې باس روان کې دا قبر څنګه من روانه وي او دا هغه نه پسې ځان له استاد کونی او عالم علم وفو هغه رب العالمین مناجو عالم ته جوړ دا راځي چې باغ یو ټکی چې سمې په سر وایي تاسو چې جنازه ته جنازه مو دې جماعت ته شو زموږ ادعا کې نشو کول ته ارچا خپل وګړه تا په وګړه کې جنازه نشو کول شریعت یې سمې برېته او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې قبر ته ایثار چا وسره انقلق ولن تقتل امان کو حدیث کولای چې جنازه اقرار یو قیرات ثواب وشو او چې د قبر د دفن پورې ایثار شو دو قیرات ثواب وشو او یو قیرات د خد د غر عمره نو موږ قیرات او خد د غر ثواب برباد کړ بس قلب تدارو کوي لخدای در پر لمون جرادي نه دي بس وای دوا بلو یو دې دوا بلو کنه دوا نه پس دا جنازه دوا وته سرون تدبیر نه پاتې ته جنله مغفر لحينا وميتنا دعا نه دا غینه په دوا به پرېږي د یک وخت چې مورخه کی پلار خو پیر ورې دا خزیره چې هغه قلعت ته پوزېتی ناجایز هم شروع کړی مونږ ملا څنګه دا څه پاره دې کې دا غرض نه چې دوا ورو کوي چې غرض دار چې ګوري تا دا هغه مخه تا جنازه مې وکړه لا مې پخې بیا دې وکړو ثواب دې په مینو دا قصه بالکل پرې جنازه خالص الله تعالی لپاره چاته روان قائم چا ویل دی او مې په داوینه دی هو خدای د مړي وارث ته تعزیه خدای او تعزیه په غواړو متمرکې دي ولا ورا ونشه نسيوتي ام تاتا
چې خدای تامو بقي سبا بارین خدای بقي خلک دمري چې سنیه دا ور تعویض د تلته نو دوا به دوا به په څو خاط پته مې په مسالې پته مې چې په دې ته مې چې هغه ته بازار وخت چې سبا د معمولی لا شي چې په دې چې دلته قبر په نو سبا د ما قبر په جنازه په د خپل درنه لپاره پہنچا د خپل لپاره چا وکړ ته په دې لاله چې ما ځانو خو چې دا راغلی ته به معمولی جنازه قبر یو تنو ما ستایو تنو ته د ما قبر کړ اسو په کې لاله جانمات درو نو د خدای په نوم د الله د رضا لپاره کوم سړی وي چې الله اکبر ارسم تبو برباد عبادت نه موږ راځو جوړ کړو د مارونو د الله د رضا لپاره چې کوم عبادت یې هغه موږ تبو برباد نو د مرګ نه نصیحت ته تاجنین راو چې التلال شو نبی علیہ السلام فرمایي جنازه ته ایثار کړو مونږ د پنه پورې ایثار کوي کې غټ مطلب بیٹه دی قبر نو د مقبره سړی برت والی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې باندې جنازه البقین اکمل کړه او پکې مناستو او قسم په الله حدیث کې راځي چې شپه نبی علیہ السلام مبارک په کور کې نو عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې مې بطن او لما طلبك يشكوا والبسبانته يوزر غورا بنغور غورا خدايا نور السلام تشو هذا في فاطمه رضي الله عنها ترى ور بس كوري نزدير پیغمبر الله سلام تشو وره انا چې بزکو دا ما داروته موسی صلی الله علیه وسلم چې اسنه چې د خدای مکه دشمن په مخنی ورغلی ته یو ځانو داخله منافقان و دشمنان د مشکات سره د معجزات او باب راځي چې د نبی السلام او مبارک معجزه باوا چې دا غره په غوښنه په خوشبویت ده په کومه لاره چې نبی علیہ السلام تلو نو په هغه لاره باندې به خوشبویي پرې کوي پښته خوشبویي په لاره خپره وه نو چې کومې نږدې صحابه هغې ته پته وه چې نبي علیہ السلام په دې لاره تللی ځکه هغې د پیغمبر علیه السلام هغه خوشبویي پېژنده چې د هغه خوشبویي ده دا د عطر او د ګلاب په نه ده چې څنګه علي صاحب نه عباس او فاطمه رضی من عباس او د نبي علیہ السلام مشته خو بس هیبت شو جومات ته رالو اوس هغه خوشبویي پسې دې روان شو څنګه د مدینې منورې مقبرې ته ورغلو په تاجی مشپره چې ورسته کریم صلی الله علیه وسلم مقبره کې الله ته په سجده کړو ودانی مشپره او کوم آیات پرې ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم یا الله کله ما د امت عذاب ورته نو الله ستعمل لګان دي یسوع دلته پوسټ شي هر قسم عذاب چې ورکه ستا بندگان دي د بندا متعلق څوک جان تاسو نشي کولو هیڅ څوک تاسو نه نشي کول وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم لان تتب بخي او ما في وذكي خدای قدرت معنی کې ور بیا نه څوک تاسو نشي کول ورستلو مطلق عرب ته مبارک نه مش می پروت او الله تسجل لګي ور غاړي ور و فاطمه رضی الله عنها ورته په جلا شو بابا ول جارد څه تکلیف چا در رسول دی چې جل شوی چې نیمه پوره مقبره ته راغلی په سجده پروت او الله ته جاړي نبی علیہ السلام مبارک سره راپورته کړ فاطمه له پسر کې خود بچی نه ونن ډیره مبارک شپه په شوقه باندې پینځم وسم شپه مبارک شپه او ما ته الله وحی راکړه په نن شپه الله به مسلمان دعا قبلې ما ونه شریف په مطلب په دې پټه تیارې ته د مقبره پر امیاس دعا وکړه سمو دشمنان یادو منافقان اختل مدد دعا لپاره دعا وجهان مبارک سردار د نشوي مشورې ته مقبره کې ولې کې ولې مسجد نبوي کې نه کوله چې الته کې د خپل مرګري ویني د صحابه د مړي ویني سړي په دې کې لږ درد پیدا شي او تاسو یقین کې دا په پېد چې کله فات کېده نبی علیہ السلام دا خپل شهدا ولګا دا په میدان کې شهدا د فرد وذلك حضرت حمزة رضي الله عنه حضرت مصعب بن عمير رضي الله عنه دا دفن او عبد الله بن جحش رضي الله عنه بعد ذلك وانا ورغو دفن اولاد ما خاوق بلي او قناه باغي كانوا صحابه كرام دفن يا صحابي فرمان النبي عليه السلام لا هذا الشهداء قبلين ده مخامخ فدريده اويدا او داسي رخصتي ته رښتله کسړي چې د جمجا رخصت دي او خپل صحابه ځان ته مخکې کېدلو یې مرګ ستاسو نو مخکې روان یم ګوره ما ګران تر آیات ستاسو نو مخکې روان یم او زما او ستاسو د ملاقات ځای به حوض کوثر وي الله دې ورسره موږ یو ځای د حوض کوثر اوبه
د پیو نه سپینې دي د شاتو نه خوږې دي د وورې نه یخ او د هغې په غاړه چې کومې کوزې پرتې دي که بوټې پراته دي سراحې د هغو تعداد د اسمان د ستورو نه زیات دی او نبي علیه السلام فرمایي چې یو ځل ما چاله په هغې سراحې اوبه ورکړو تر همیشه به دوی تنده محسوس نه کېږي زما مردو ستاسو نه مخکې روان یم ستاسو دپاره روان یم ستاسو د پیدې دپاره او زما ستاسو د ملاقات دی به د محشر په میدان کې حوض کوثر زما روح د مینې نه چې کوم عبرت حاصلېږي هغه د جنت نه حاصلېږي په مقدره کې چې کوم عبرت دی دا په بلډینګونو کې نشته نو دا یې مسله خو یاد وساتئ چې خامخا د دې خپلو مړو زیارت او ملاقات ته مقبرې ته خامخا دی دا سنت ته وکړه یو وخت نبي علیه السلام ته منع کړی نهیتکم عن زیارت القبور الا تزوروها چې ما د قبرونو زیارت نه منع کړې ده ورځئ زیارت یاد ولې آخرت طرفه یاد تو فإنها تذکر الآخرة سړی چې وایي چې آخرت څنګه ته یاد شي د مړي یاد شي خپل مرګ ورته یاد شي د دنیا د مال او دولتو د سره مخکې دا افغان څه نه پاتې دي او دعا ده به بهتره نه تلاوت نه بهتره مولت زنانه